د قرض د خلاصي لپاره یو بهترینه وظیفه یو بهترینه دعا په یو حدیث کې راغلی ده چې په هغه وظیفې او په هغه دعا سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو قرضونه ختموي. اگر که هغه قرضونه په موږ باندې د یو غر دومره ولې نه وي، دومره زیات قرض د رامنیولی نه وي. حدیث کې راځي او دا حدیث بیهقي راولی په الدعوات الکبیر کې، نور محدثینو هم بعضې راوړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو ځل د عایشې رضی الله تعالی عنها کره راغلی. عایشه رضی الله تعالی عنها دا د ابو بکر لور ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده. نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زما د بابا او زما د پلار زما خواله یو ځل راغلی او ما ته یې وویله چې تا ته یو داسې دعا نه ښیم کومه دعا چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، او دا داسې دعا ده چې عیسی علیه صلات وسلام به خپلو ملګرو ته هم دا دعا ښودله او ویل به چې که چېرته په تاسو کې په یو کس باندې د غره دومره سرو زرو قرض یعنې یو د غر دومره د سرو قرض ولې د باندې نه یو انسان دی او په هغه باندې د غره په اندازې باندې د سرو زرو قرض دی او بیا هم دا سړی دغه دعا ووایي نو قضاه الله عنه، الله رب العالمین به د ده نه دا قرض ادا کړي. هغه دعا او هغه وظیفه کلمات داسې دي: اللهم یا فارج الحم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دا کلمات دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په ما باندې قرض و او ما به قرض ډېر بد ګڼو، خو چې کله ما دا دعا ویل شروع کړه دا دعا نو الله رب العالمین زما نه دا قرض ختم کړو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي په ما باندې هم د یوې زنانه قرض و، خو چې کله ما دا کلمات او دا دعا ویل شروع کړه هغه قرضونه زما خلاص شو. نو هر چا باندې چې قرض دی په یقین سره دغه دعا دا ډېره ډېره او په هر وخت کې ویلی شي، د هغې دپاره څه تعداد هم نشته دی. په هر ټیم کې دغه کلمات الله رب العالمین په دې سره الله رب العالمین به زموږ هغه قرضونه ختم